نو خو بیګم صاحب خو منډیې ته راغلم که نه تا راته وي چې ارزانې مالټې وګوره و که نه نو خو ارزانې مالټې نو په 100 روپۍ درزن به چېرته میلاو چې میډم دا څه شی وایه ته و که نه دا زه به کوشش کوم نو خو تا ته میډم ښه پته ده که نه زه خو ستا نوکر یم خو لکه زه خو ستا پیدا هم لټوم که نه زه به داسې وکړم چې کوشش به وکړم چې ښه چې د 100 نه 1 روپۍ هم ګران نه وي نو دا به کومې مالټې زه په دې پته داسې به وکړم چې دماغ به جنګو میډم نو تا ته ښه پته د برکتونو میاشت خو دا ظالمان خو ته د بل څه شي میاشت جوړوي و ټوله سودا راته یاده ده غوړي د پکوړو وړه و به داسې کار کوم که نه میډم چې اول به دا مالټې روالم نو ایسته به بیا دا نوره سودا روالم ارزانه میډم نه الله دومره دولت درکړی او دومره کنجوسه یې خاوند دې څه کوي چې ته په د پاسه کنجوسه یې معافي غواړم چې زه ستا خادم زه ستا غلام ورغلم منډۍ ته ګورو چې څه شکي و منډۍ ته ورځم چې بیا به څه کوو څه روژه دې نشته خدای دې بېخونه ماته خو ځان به دې ته ناغرضه کړی وی داسې تږی یم د بیګم د لاسه در په در خاورې په سر یم مالټې نه مېلاوېږي داسې وکړه دا په 100 روپۍ درځن دي زه پته یې نه خرڅوم دا د غریبانو مال نه دی ځه ولې بیا په ما نه خرڅه ته غریب یم نو زه ګنهګار یم زه درته چې دا د مالدارو خلکو کار دی چې کوم په ګاډو کې راځي دا موږ ته هغوی خرڅوم پته یې نه خرڅوم لکه د مالداره چې کوم دي نو دی چې کوم دي مالداره تاجونه په سردوزمند لټۍ ده د غریبانو نو چې اوس در باندې دا بوتاړ ووایم که نه نو خلک به وایي چې غریب وواړو روژه ده مازدیګر نه مه خرابوه ځه روژه یوازې ستا نه ده روژه زما هم ده په هیره مې اوبه څښلې هغه دې هم راباندې پېرزو نه شوې دې شکل ته تا نه هلک څوک مړه زه پته یې نه خرڅوم اصل لګیا یې روژه دې یو ورځ تاسو ماته خراب کړئ راشه وروره ارزاني ده خوږې تازه مالټې یو راشه وروره ارزاني ده خوږې تازه مالټې یو سئ روژه ماتي دپاره راشه وروره ارزاني ده خوږې تازه مالټې یو سئ راشه ماما ارزاني ده خوږې تازه مالټې روژه ماتي له یو سه راشه ماما راشه سلام علیکم وعلیکم سلام وروره داسې کار ده چې خپې مې ماتې شوې که نه روژه په خولې تا ته ښه پته ده چې روژه ده نو په اضافه به مې نه داسې راتاو شوم بیا داسې راغلم خو زه په دې اریان یم چې دا فروټ په دې روژه کې ولې ګران دا په دې روژه کې ځکه ګران شي خلک یې ډېر استعمالوي که نه داسې کار ده وروره سمه خبره به که ته مسلمان نه یې دا راته ووایه مالټه دې په 100 روپۍ درځن لګولې ماما د بل دپاره 200 ستا دپاره 600 والله بل درته کور ران کړی چې هغه دپاره په 200 او ما دپاره 600 که رشته دې راکړې نه دا خبره نه ده خو ته راته هسې خوږ کاري خو ته ما ته ډېر تریخ ښکارې دې روژې ته وګوره او ستا دې ګرانۍ ته وګوره زمونږ پوره یو کال دې روژې ته سترګې وي چې بچو ته څه وګټو دا ګراني موږ نه ده راوستې دا چې کوم بره خلک ناست دي د هغې نه تپوس وکړې هغه بره خلکو ته خو موږ نه شو رسېدی خو د هغه بره خلکو نه چې بره یو بادشاه ناست دی هغه سره به څه شی کوئ ماما خفه کېږه ما 1 روپۍ هم درته نشم پرېښودی ټیک ده دا خلک هم راجمع دي چې میله دې جوړه کړې ده داسې وکړه چې مالټه ګوره داسې وګوره لکه ما ته ګوره چې داسې ښایسته د ځان په شانتې کې ستغه رانه کړي بدرخنې راکړه یوه خبره درته بله کوم چې داسې کار به وکړې که نه زما بیګم صاحب د ډېره شوم هم ده او ډېره ترخه هم ده نو خوږې مالټې راکړه او که پیکئ نو ګوره دا درته وایم واپس کوم به دا به راته واپس کړې ټیک ده ماما جي مالټې در کومه یو یې سه که پیکه وي نو واپس یې راوړه ذموار دی ما بس دغه خبره ده که نه سوپر نو که مار دی مړه خدای مې دې قسم وکړي چې سم سړی نه دی سم سړی هم خلاصه شپږ اته ته وګوره دې خبرو ته وګورئ ګرانې تاسو نو دا به څه کوو غریب به څه کوو خاورې به خوري څلور برکت مې خو لږ ارزان دی لسه پوره واچوه 1200 دا والا 2 درجنه پیسې راوباسه پوره 1200 و ما ته مې بیګم صاحب راکړي م دي پوره 1200 والله د پکې خیر وکړي که نه دا والا پوره 1200 روپۍ ښه بس دغه باندې خبره ده ګوره چې تروش شئ ستا به ورځه ماما ګوله ورځه ذموار دیم که نه زم لا پکې ملاوي چې به چې د تروس ویني نارنجان دي بچیا او gracias یا الله شکر ده یا الله هسې حالا بس واچوه نو ته پې جوړې تنګ یې زما په که څونه ته واچومه هسې دي که نه هسې نه دي ما هسې چغې والې نو چې هسې نه دي که نه نو چې اوس دنه هسې یو ټنګ وباسم نو خلک به وایي چې ایسته هسې یووالو نو بیا کله چغې وایه چې هسې دي اوس په 2 درجن دي بل لپاره په 150 دي ستا لپاره په 100 بیګم صاحب هم ویلو د سلو نه ګرانې مالټې راون به داسې کار وکړه وتله 2 درجنې دغه کړه واچوه و 2 درجنې واچوه صاحبه دا والا ماما 2 درجنې او پوره پیسې راکړه پوره دا والا ستا په 100 روپۍ درجن شو که نه دا پکې څه شی دي ښه
دا والا پوره 200 دی خای او لاس پکې راوبخه اوس به ته یو بل کار وکړې کنه ها او کنه روجه ده چې دی کوي نو موږ هم د چا نه کم نه یو داسې کار وکړه دا زما مالټې به تا سامانه دي کنه او دا نارنجان چې کوم دي کنه زه په عدل کې بدل کوم صحیح. بس ته نور بېغمه شه صحیح. د الله په- دې ته ګوره بېغمه هسې نه چې بیا سره د ګاډۍ نه وي زه په منډه رالم سلام علیکم وروره وعلیکم سلام ماما په خیر علي الله دې قدر وکړه ګوره ما درته ویلي وو که نه چې روژه ده او د روژې بختوره میاشت ده دا موږ څه مه کوئ دا ګوتې که نه یار ماما څه چلو شو خبر راته کوه دا خو ما ته د ځان نه بزرګ جوړ کړی و که زه چې څنګه بنګلې ته ورسېدم سره د مالټو نو ته په الله یقین وکړه زما بیګم صاحب دومره خوږه ده چې کله زما خوږې بیګم صاحب دا ترخه مالټه خولې ته کړه هېڅ تا ته خیرې شروع کړم کېدل چې ماښامه پورې ژوندان پاتې نه شي هغې وی الله دې د ټرکونو لاندې دل کړي ماما ها دا روزه ده که کوجا داسې لګې لګې د ټکر په شان لګې خبرې په آرام کوه زما شکر دی روژه ده زه په پښمني پورې روژه نیسم داسې لګې چې کور کې د روټۍ وخوړه ورالې دلته ولا زما خبره واوره زما خبره واوره زه دې غریبۍ چې کوم دی که نه نو د بیګم صاحب مزدور کړی یم که زما د نیکه مخکې خاني وه په خدای ته اوس هغه عمل وکړه همیشه دپاره کم از کم د روژې نه بعد ظلم کوئ نو په روژه کې خو یې مه کوئ یاره ماما دا تقریر دې پرېږده خبره کوه چل څه شوي دي خبره دا ده چې شکر وباسه چې ما ځان سره تاڼه رانهوسته تاڼه و پوره تاڼه مې در پسې راوسته هېڅ ته مې په جیل کې پانسي کول Oh my یعنې ما څه چل god. کړي دي تا څه چل کړی تا ما ته په دې خپلې خولې په دې بدرنګې خولې نه ویلې چې داسې مالټې به ماما دا درکړم خوله دې کنټرول کړي ما ته ګوره څه شوق وته لین سمې ته ډډې په ډډې ډډو چل څه شوي ده خبره کوه ځان جوبستان کې ته خور مور نه لري نرشه پلار نه لري چې ما له به لرګی نیسي لرګي ته نه خبرې دې ورته پوښتې ګوره زما خبره واوره نیغېږه به نه ګورې ښه زما هم شاله څوک شته زه یوازې نه یم بېله خبره ده چې زه لږ لګړون یم خبره واوره بیګم صاحب له مې چې څنګه مالټې یوړې او هغې ته یوه مالټه خولې ته کړه نو هغې وی دا خو تروشه ده ولې هغه روجي نه نیسي چې مالټې وخوړه نه کله ناکله یې خوري ښه زه پوه شوم اوس اډر کوه اوس ما له خپلې پیسې راکړه وروره دا پیسې درکوم و دا خپلې مال بس ګورې ما مګه دي ګورې ما بس ما له خپلې تم دې نه لګي ما ته شکل څه خلک غونډه ښکاري بس تاسو په شان خلک راشي مینتونه کوي سودا راکو چې بیا لاړ شو دغه کارونه راسره کوي راکړه وروره مونږ څه دوکې کوي داسې کار دی که نه چې بس الله دا دې دې والا 1200 روپۍ الله دې بس په بل چای خرڅ کړه ښه ان شاء الله تعالی چې په بل چای خرڅ کړي که نه دا مالټې تا له به هارونه راوړي دې ته ورته خاطر ته مجموعه اوس خپل کار کوه دماغ را لمخ خرابوه لاړم ځم چې خپل امانت راوړم ها ما نه د مالټې وانه غستې بل نه د مالټې واغستې تاسو لا لیدل کوئ تا نه مې ځکه مالټې وانه غوښتې چې په کم ریټ بیګم صاحب وایي ماله به په 100 روپو درځن نه کمې نه راوړي او تا چې حساب وکړې په 80 روپۍ پرېوتې ماله ولې هېڅ ته تاسو دوکه کوئ که نه نو ما هم داسې وکړه په نارنجانو کې مې مالټې بدلې کړې عدل ټو بدل Goodbye.